احمد مسعود د خپل پلار احمد شاه مسعود په نقش قدم کې د طالبانو په وړاندې مقاومت کوي. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو سلام، ستړي مشئ، وخت مو په خیر. پام مو راګرځوم د دې ساعت تازه او مهم خبر ته او په سر کې یادونه کوم ملګرو که مو چینل نوی سبسکرایب کړئ د تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. ګڼو رسنیو راپور ورکړی چې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ په وړاندې د مقاومت جبهې په شمالي پنجشیر ولایت کې چې د شمالي تلوالې دودیز مرکز و چې احمد شاه مسعود یې مشري کوله چې د علاودین لخوا ووژل شو. د احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود په واشنگټن پوسټ کې په یو نظر پوښتنه کې ویلي چې د طالبانو لاسته د کابل له سقوط وروسته زرګونه کمانډو افغان پوځیان د پنجشیر ولایت په سختو سیمو کې پناه واخیستله او هلته اوسېدلې. مسعود پر لویدیځ غږ وکړ چې د طالبانو په وړاندې ودرېږي. مسعود دا هم وویل چې افغان پوځیان له ځان سره لسګونه پوځي وسایل، زغروالې ګاډي او پوځي الوتکې هم راوړي دي. امرالله صالح چې د افغانستان د ولسمشر مرستیال چې مسعود ته نږدې دی له پلازمینې کابل وتلی او پنجشیر ته تللی و او د کابل د سقوط په ورځ افغان ولسمشر اشرف غني متحد عربي اماراتو ته له تېښتې وروسته له هغه ځایه ځان د افغانستان سرپرست ولسمشر اعلان کړ. د AFG نیوز چینل درنو لیدونکو دا زمونږ د دې ساعت چمتو شوی خبر د نورو تازه او مهمو خبرونو لپاره در سره AFG نیوز چینل په درنښت سره سبسکرایب کړئ. تر بیا ښې چارې د الله په امان.